سلامونه ملګرو، خدای وکړه وټوړ او د خدکالي به مو ورته وي. تر دې دمه به ښه یاستئ. نن یو ځل بیا زه تاسو ته له یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. ویډیو د دې اړوند ده چې که چېرته په ټیک ټاک کې موږ د خپلې خوښې ټاپکس غواړو چې هغه ویډیوګانې یعنې کومې چې زموږ خوښې دي هغه د موږ ته ډېرې راځي، کومې چې زموږ خوښې نه دي هغه د موږ ته نه راځي. ځینې ملګري وي لکه په ټیک ټاک باندې میوزیک ورته راځي، ډانسینګ ورته راځي، دوی نه غواړي هغه ورته راشي، نو دوی به هغه څنګه ختموي، یعنې څنګه به یې کموي. دا ټیک ټاک یو نوی فیچر اډ کړی دی، په دې سره تاسو کولی شئ خپل د خوښې ټاپک په ټیک ټاک کې وکاروئ. یعنې تاسو هر یو ټاپک چې غواړئ ستاسو د خوښې وړ ویډیوګانې وي، هماغه ویډیوګانې به تاسو ته په ټیک ټاک کې په زیاته اندازه راځي. دا سیټینګ به تاسو څنګه کوئ، راځئ به د ویډیو کې به ټوله طریقه درته ښایم. خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو لازما زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او فیسبوک پیج در سره فالو کړئ. راځئ د ویډیو په طرف. لومړی به تاسو راشئ خپل ټیک ټاک اکاونټ به راخلاص کړئ. کله مو ټیک ټاک اکاونټ راخلاص کړ پروفایل ته به راشئ. پروفایل ته چې راغلی هغه پاس کونج کې پاس 3 لاینز ګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته سیټینګ اینډ پرایوسي وګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ د هغې وروسته به تاسو دلته کنټینټ پرفارمنسي دا باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دلته تاسو لاندې یو آپشن لرئ منیج ټاپکس، څلورم آپشن وګورئ منیج ټاپکس، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ اوس وګورئ مثلا تاسو ته ښایم دوهم یو وګورئ ډانس. که دې خوا تاسو راشئ سیلیس، یعنې تاسو ته به اکثریت وخت یا به هیڅ تاسو ته داسې د ډانسینګ ویډیوګانې نه راځي. کله چې سیلیس یعنې دغه د کوم ټاپک نوم چې لیکلی دی دې طرف ته مو دغه هغه شی راوړ. او که چېرته دې خوا لاړئ سی مور، نو تاسو چې ټیک ټاک اړوئ ډانس به وي، چې ټیک ټاک اړوئ ډانس به وي. یا مثلا بل آپشن دی دلته مثلا زه وایم چې فوډ غذا څښاک په باره کې دی که نه، که دې خوا ته یې کومه لږ ویډیوګانې به یې راځي، خو که دغه دې سر ته ورسوم نو د دې به ډېرې زیاتې ویډیوګانې راځي. په څنګه مثلا دغه نور آپشنونه تاسو وګورئ. سپورټ مو مثلا خوښېږي، که دې خوا ته یې کوئ تاسو ته به د سپورټ زیاتې ویډیوګانې راځي، اما که دې خوا ته یې کوئ بیا به تاسو ته د سپورټ کمې ویډیوګانې راځي. اخر کې به تاسو دلته دغه سیو کوئ، دې ځای ته مو خیال وي دلته باید ستاسو اپډیټ سیو شي. نو هیله لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بلې داسې ویډیو مو پوره بسپارم. الله په امان ښه شي وي، ښه وخت